دا مایکونه والا ټول غلطي تو په هر چا پسې ردې بدې مې وایي په مایکونو واده پسې هم بېعزتي کوئ که نه دغه مایک تاسو په خپله هم راغستی دی نه به څه سازېږي زم د مایک بده ویم ما سره مایک په لاس کې دی تاسو هم بده وایئ تاسو سره مایک په لاس کې دی موږ به دغې پښتنو ته څه ږدو په سکرین باندې چې ټول عمر موږ په مایک پسې بېعزتي کوو نو زموږ به څه عزت پاتې کېږي منګې مات شو که مات نه شو درځې لاړو که تاسو څه وویل او که هم نه ویل ستاسو دغه اواز تللی دی لکه تاسو اوس په دې باندې خپېمانه وئ روغ خلک هم شته زه به وګویم چې زمونږ یوسف جان لالا دی داسې بلا صحافیان دي عطا ویل پیر د افغانستان دی داسې ډېر صحافیان دي چې هغوی په ډېر ښه خدمات کوي او دغه غله چې کوم دی ته په هر پیړ کې په معاشره کې په هر کلي کې په هر ماحول کې په هر کور کې یو انسان داسې وي چې هغه د کور نه بدل وي موږ به د مایک سپکاوی د ټولو مایکونو نه کوو موږ به دغه خلکو سپکاوی کوو څوک چې مایک ته نقصان رسي څوک چې معاشرې ته نقصان رسي څوک چې عوامو ته نقصان رسي څوک چې د غریب حق وخي د هغه خلکو به موږ سپکاوی کوو آینده به د مایک سپکاوی که نه په قدر ورته ګورئ پاتې شو د یوسف جان خبره یوسف جان موږ ډېر ښه پېژنو دغه عطا یاد کو افغانستان والا یعنې کې افغانستان یو بیل دغه دی که نه خو عطا ته څوک نه رسي که اوس که موږ یوسف جان کار کردار ته وګورو موږ یاره دا غرور کوي او تکبر کوي او چا څه نه میلاویږي او دا کوي او هغه کوي که نه هغه د هغه ځان له یو ماحول دی خو زما او ستا خدمت کوي نو موږ به هغه خدمت ته ګورو اسکرین باندې به دا ویډیو ګوریم چې زیارت ګل تاسو ته څه ویلي دي شعر دی یار د اوس تې نه نیسم چې ته پکې راواچوه اوس لکه ته ماشاءالله انټرویو نه کوې موږ ستا په سترګو کې چېرته اوښکې داسې ونه کتې زه دله او د اوس ډېر ښه پېژنم چې زه سړي پوندو ته وګورم یم دا لمبرک دوباري دی داسې مایکونه والا ډېر دي پکې لکه سترګو کې اوبه واچوي که نه اوښکې راولي اکټینګ کوي د مسافر نه پې پیسې وي دنیا خلک یې غرق که شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندیش نغل ټي وي نن راغلی یم پېښور ته او په پېښور کې یو داسې شخصیت سره ناستی کوم چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی زیارت ګل چې تاسو ډېر ښه پېژنئ کومې ویډیوګانې چې مشهورې دي کومې ویډیوګانې چې نه دي مشهورې سوشل میډیا ته څنګه راغلی د ژوند آغاز یې د سوشل میډیا څنګه وکړو چې یاره زه راشم او زه یو نوم ساز کړمه دغه ټول تپوسونه کوېسچنې چې کومې دي دا به زیارت ګل لالا نه کوو اول درته په خپل پروګرام کې زیارت ګل لالا نیکې خیلې او احترامات ویم مهرباني خوشحاله آباد اوسئ عزتمند شئ قدرمند شئ او جهان مننه تاسو څنګه وئ زیارت ګل لالا خیر دی شکر تاسو خپله شکر دی الحمدلله زیارت ګل لالا لومبۍ پوښتنه به زه دغه وکړم چې سوشل میډیا ته ولې راغلې او څنګه هم په سوشل میډیا هم په کوم سوچ سمج باندې شروع کړله یاره دا خو داسې وه چې ما یو ویډیو کړې وه رحیم صدیقي پسې لکه هغه په پاکستان خلاف ډېر زیات راتلو د هغه لږ خلاف زه وچلېدم هغه ویډیو وایرل شوه بیا هغې پسې دویمه ویډیو ما د هغه بلندن ورکړه هغه هم وایرل شوه داسې یو درېیمه ویډیو مې اختیار ولي صاحب په حق کې کړې وه نوخار ایم پی اے هغه هم وایرل شوه داسې یو بله و بس گپ شپ کې ووتو مړه بس روان شو لکه خیال هم څنګه رالی نه بس سوچ مې ورته نه و چېرې زه به دونه وایرل کېږم یا به زه داسې یو نوم به جوړېږي بس بیا پکې مسلې راغلې ما وی زیارت ګل اوس خواسې مې وایرل شي بس اوس یې کوه بیا مې چینل هم جوړ کړو نو بس هغه پیج مې د زیارت ګل په نوم مې پیج هم دی او چینل هم دی زیارت ګل لالا دویمه پوښتنه دغه ده چې تاسو سوشل میډیا ته راغلې کله په یو چا پسې نښله کله بل چا پسې نښله په دنیا خلکو پسې تاسو ویډیوګانې وکړه اخره کې چې کوم دی تاسو علیشه ولیشه مور پسې راغلې په کوم خیال باندې تاسو هغوی پسې ویډیو وکړله هغې سره زموږ ذاتي خبره نه وه نه مو سره څه دښمني ده نه مو سره خبره اتره وه او خو د فیسبوک خبرې وي هغې ویډیو وکړه ما هم ورپسې وکړه په سبا باندې ما په خیال هغه ولګېدو هغې به یې اف آی آر وکړو چېرې دا زیارت ګل دی او پلانکې دی که نه دغه وخت کې ستاسو لومبۍ ویډیو دوی پسې که دویمه دا پیله لومبۍ وه پیلنۍ ویډیو وه داود شاه سره ما داود شاه پسې ما کړې وه او سونیا شاه پسې مې کړې نه وه نه مې علي شاه پسې خو داود شاه پسې مې کړې وه او د هغې نه بیا دغه مسله جوړه شوه په کوم تاسو هغوی ته ویلي سو دغه کومو کسانو چې ویډیو نه یې کتلې یا د مسلې نه خبر دغه څه مسله وه
او ویډیو داسې ولګه تیزه وه که نه ډېر آوټ ویډیو وه لکه بعضې ټایم انسان دماغ دغه شي نو بیا هر څه وایي ما ورته یاره زه به تاسو داسې کوم داسې تړپاوم به نو د هغې سوچ ټول زما طرف ته چې ولا زما د خاوند خو همدی ایشتی دی بس لکه په تا او صدر اکبر خان او په جان حبیب په ټولو خلکو باندې دعوه کېدل نه کېدل او په تاسو باندې وشوه ولې په تاسو باندې دعوه کوله ګوره چې کله ته چا پسې خبرې کوې که نه نو هغه تا خپل دشمن ګڼي تا له خو هغه وړی لاس نه درکوي نه غاړه درکوي به د هغه دشمن شو هغه پسې ټویټ کړي هغه ستا ټارګېټ وي چېرې ده پسې به زه ویډیوګانې کوم یا زه پې وایرل شم لکه چې تاسو خو هم لاس نه ورچولې تاسو خو پسې ویډیو کړی په کار چې تاسو پسې ویډیو کړی وي که نه نو د دعوې څه ضرورت و نو د هغې نه مخکې هغې ویډیو وکړه د اوچا چېرې زیارت ګل ډېر صحیح سړی دی او زبردست سړی دی دا هېڅ خبره نشته لایف یې کړې وه په هغه ماښام باندې او خدای شته ما ته یې میسیج هم کړی ما ورته مړه بس انسان یم زمونږ داسې دغه نشته هېڅ خبره نه ده بس بیا ولګېدو دی تاسو چې کوم دی مایک په خپله باندې م یوز کوئ تاسو چې کوم دی هغه بله ورځ ما یو انټرویو کته تاسو صدر اکبر خان هغه منشیاتو په باره کې هغوی یو ویډیو او تاسو مایک راغستی یو د هغوی نه انټرویو کوئ چې یاره موږ به ستاسو سره شانه بشانه ولاړ یو موږ به د دغه خلکو ګریوانونو ته لاسه چې څوک چایز خرڅوي نشه کوي خرڅوي په دغه منشور په دغه موضوع باندې تاسو په خپله باندې پروګرامونه کړي دي مایک هم راغستی دی الټه چې کومه دی په هره ویډیو کې ستاسو په هر چا پسې ردې بدې م ویوئ په مایکونو والا پسې هم بېعزتي کوئ که نه دغه مایک تاسو په خپله هم راغستی دی دې نه به څه سازېږي لکه مثال کې زم د مایک بده ویم ما سره مایک په لاس کې دی تاسو هم بده وایئ تاسو سره مایک په لاس کې دی موږ به دغه پښتنو ته څه ږدو په سکرین باندې چې ټول عمر موږ په مایک پسې بېعزتي کوو نو زموږ به څه عزت پاتې کېږي زما ورور د مایک ډېر قدر دی ډېر عزت دی کو څوک پې پوهېږي دا مایک ته استعمالي د الله د رضا استعمال که د پښتنو په حق کې استعمال که د پښتنو سپورټ دپاره ما هغه ویډیو کې ویلي بل اوس به تا هغه نوي ویډیو کتلي مې دا مایکونه والا ټول غله دي ښکاره مې ورته ویلي لکه کو دې مایک والا له شپږو لکه روپۍ راشي د غریب سړي په حق کې غریب سړي له 450,000 هم نه ځي دا خو مګر مچان دي جوړ دي غونډې دی وایي نو دا خبره ځکه ما داسې کړې او پاتې شو هغه صدر اکبر خان سره چې کوم مایک باندې ما ویډیو کړی هغه 2.5 کالو ویډیو ده زړه ویډیو ده او ډېره زړه ویډیو ده ما سره خپل مایک پروت دی خو زه هغه نه استعمالوم مایک چې کوم دی د خلکو بدنام کو دا ما ته بکار دي کان چې دغه مایک سپیناوی وکړو کنه دا مایک چې بدنام دي دا ما ستا په وجه باندې بدنام دي نن که موږ د هغې سپیناوی وکړو نو په کېدای شي چې زموږ په وجه باندې دغه مایک د بدنامۍ دا ټکې اوځي او موږ بیا همغه صحافیان چې کوم دی خپل مقام وموندو خپل ځای له راشو د دغه پښتنو خدمت ما ورته وکړو که نه وایي منګې مات شو که مات نه شو درسې لاړو که تاسو څه وویلې او که هم نه ویلې ستاسو دغه اواز تللی دی لکه تاسو اوس په دې باندې پښیمانه وئ چې یار د مایکونو والې داسې روغ خلک هم شته زه به وګویم چې زمونږ یوسف جان لالا دی داسې بلا صحافیان دي عطا ویلپیر د افغانستان دی داسې ډېر صحافیان دي چې هغوی په ډېر ښه خدمات کوي او دغه غله چې کوم دی ته په هر پیړ کې په معاشره کې په هر کلي کې په هر ماحول کې په هر کور کې یو انسان داسې وي چې هغه د کور نه پازیټیو ډېر بدل وي نو خامخا په مایکونو کې هم دغه شانتې راځي خو موږ به د مایک سپکاوی د ټولو مایکونو نه کوو موږ به دغه خلکو سپکاوی کوو څوک چې مایک ته نقصان رسي څوک چې معاشرې ته نقصان رسي څوک چې عوامو ته نقصان رسي څوک چې د غریب حق وخي د هغه خلکو به موږ سپکاوی کوو او پکار ده چې موږ د هغوی د کیمرې نه په شیشه هغوی پویه کړو هغوی له ځان ور ورسوو چې یاره دا مایک ته یوز کړې دا داسې مه یوز کوو داسې یوز کړه حالان کې موږ هم کشران یو موږ هم ستاسو نه زده کړه کوو ستاسو شانتې خلک ګورو یوسف جان شانتې خلک ګورو موږ چې راشو او د هغوی نه زده کړه وکړو چې یو داسې دوه ټکي دوه څلور خبرې د هغوی د کار وي چې هغوی نه موږ څه زده کړو هغوی نه څه واورو هغوی نه څه وینو نو څه مو خیال دی آینده به د مایک سپکاوی که نه په قدر ورته ګورئ مایک ته زه ډېر په عزت ګورم ډېر ډېر قدر کوم خو چې کوم سړی غلط استعمالوي نو بیا بې بد یادوم پاتې شو د یوسف جان خبره یوسف جان موږ ډېر ښه پېژنو خو یعنې کې موږ نه پېژنې موږ یې ډېر ښه پېژنو ښه انسان دی زبردست انسان دی الله دې ژوند ورکړي چې د پښتنو سپورټ کوي بل تا عطا یاد کو افغانستان والا یعنې کې افغانستان یو بیل دغه دی که نه خو عطا ته څوک نه رسي عطا به ته څوک نه رسي هغه ټول کار د الله د رضا کوي زه چې څه وینم دغسې و ما ته ښکاري مو پیشي شا به همداسې وي د عطا به چې یاره دی په سکرین باندې څنګه دی نو دی به د سکرین شات همداسې ښه انسان وي د چا حق نه وایي نو زه به ووایم چې داسې ډېر پښتانه دي
دي چې هغوی به په سکرین باندې یو څیز وي په ذاخر باندې بل څیز وي لکه اوس که موږ یوسف جان کار کردار ته وګورو موږ یاره دا غرور کوي او تکبر کوي او چا څه نه میلاویږي او دا کوي او هغه کوي که نه هغه د هغه ځان له یو ماحول دی یو ژوند دی یو فیلډ دی خو زما او ستا خدمت کوي نو موږ به هغه خدمت ته ګورو موږ به د چا په ظاهره باندې کردار ته نه ګورو دغسې دا ګوره چې سړی مطلب قبر نه کوي هغه به ګیر وي بیزي به وي دا خپل مایند وي که نه هر سړي سل کار یې خپل روزګارونه یې ساپرو میسیج هم کړي زیارتګله ګړۍ هم دلې اغوستې پیسې پرتې دي ګفټونه پراته دي موږ یې درلو او دا سکرین باندې به دا ویډیو ګوري چې زیارتګل تاسو ته څه ویلي دي چې خپلو بچو له اوسې زه ما له څه درالېږي زه سره لارې پکیر یم یا ملنګ یم یعنې ښه خو دی کمزور انسان زه یم او شکر دی چاته مې لاس نه دی نیولی چېرې تا پکې چانده راواچو یا څنګه شعر دی ویار د اوس دې نه نیسم چې ته پکې راواچوه نو دی خلکو ګوره اوس لکه ته ماشاءالله انټرویو نه کوې موږ ستا په سترګو کې چېرته اوښکې داسې ونه کتې یعنې زه دله او د اوس ډېر ښه پېژنم چې دې سړي پوندو ته وګورم یم دا لمبرک دوباري دی ګوره دا داسې اکټران پکې لکه سترګو کې اوبه واچوي که نه اوښکې راولي اکټینګ کوي د مسافر نه پې پیسې وي دنیا خلک یې غرق کړه موږ دغه مایکونو والا ته وایو چېرې تاسو مطلب په دې مایک باندې کار کوئ کار ته اخلئ نو صحیح واخلئ چې یو پښتون ور ته بې فایده ورسي یو غریب سړي ته بې فایده ورسي نو مایکونه ځکه بدنام شو ډېر زیات زمونږ کار کردار ته په کم نظر باندې ګورئ تاسو خو مونږ ګورئ ماشاءالله ته بالکل ټیک روان یې او صحیح روان یې زما د وجې مه وایه دې کتونکو ته ریل ووایه چې حقیقت څه دی تا ته پته شته زما نوم زیارتګل دی چې دا نه ګورم چې کومه مخه راوړي زه ګوره بیا ډب ورکوم چې بس هره کیسه صحیح ده زه دا سړي بیا تصویر لګوم زما ورور یې پښتون یې خو یو میسج تا ته هم کوم چې دا مایک استعمالي ښه استعمال کا چې نن دې زه ښه ویم دا نه چې سبا دې بد ویم ټیک ده ما ته ستا ویډیوګانې ښکاري کلیر دي ښې ویډیوګانې دي بله یو خبره ده دا کوم چې هر سړي له کوم ځای ته ورځئ که نه نو زړه صفا ده ته مه ساته چې دنه به زه پیسې علم یا به بس که تاسو نه مې پیسې اخیستې خو د نورو نه به م اخلم نو نه کېدای شي ما له د جیبه راکړې همداسې ده ټولو ملګرو ته زما میسج دی وروره کاشف به یې ډېر ښه روان دی او زه ویډیوګانې په خپل هم خوښوم د ده د مخې نه یم چې ما سره ناست دی کو څه غلطي پکې وي همده ته مخامخ یم الله دې ولې ترقي ورکړي الله دې کامیاب کړي موږ به سپورټ کوو او هر پښتون له پکار دی چې بل پښتون سپورټ کوي لاړ شه پنجاب ته وګوره مړه پنجابیانو مینه وګوره والله هغه لنګ ماران دي د یو بل دونه سپورټ کوي زموږ پښتانه دونه اوږده اوږده کمیسونه چې ځان ته پښتانه وایي خو چې وګوري یو پښتون روان شو هغه پښتون رالړه کړي ما تر نن تاریخه پورې چې چا پسې ویډیو کړې ده زه درته قسم خورم به کافر مسلمان بنیم چا کې به غلطي وي هغه کې به غلطي لازمي وي موږ په خپل هم ډېر ګناهګار او ډېر غلطي خو نه شکر دی د چا پیسې هم نه دي والي د چا خور مور ته سپک نه دي کتلي زموږ خویندې میندې دي باقي زیاتیات هم چا سره نه دی کړی یو ویډیو د ورپسې هم کړه په دې وجه مو کړه چې راغتې عبرت والي چې او دا کار غلط دی نو ډېرو مایکونو والا داسې دي چې ایکټینګ کوي ډېرو مایکونو والا راپاسېدلي د هغوی د مایک بېعزتي په خپله کوي لکه تاسو له شایان راغلي وو د مردان نیوز که نه او یا چې هر نیوز ما ته پته نشته خو دغه شایان ملګری زموږ سره A1 نیوز دی که نه هغوی چې کوم دی هغوی سره تاسو د مایک بېعزتي کړې ده په کار دی چې یو کس تاسو ته وایي چې یاره ته ما ته داسې یو ویډیو وښایې چې زه ستا په دې ویډیو باندې وایرل شم یا پې فیمس شم او د مایک بېعزتي دې هم پکې وشي نو دا خو نه ده په کار دا خو هم تاسو بله ورځ کړې وه که نه نو هغه ما نه سمه مشپوري ساس کو قاتل رانه ساس کو هغه ما ته په هغه ویډیو کې ډایرکټ وایي ویره وایي تا به په پیسو باندې قتلونه کول نو ما والله دا ډبنګ ورته زه ښکارم د انډیا ما څنګه چلې نو ما ورته ځکه مې دا مایکونه والا ټول غله دي لکه په دې ته دا ویډیو وایرل کې ته زیارتګل نه داسې سوال کې زه تا ته مړو والا ښکارم هغې یو بل شرط هم چې تاسو کېنولی وی ځان سره او تا ورته ویل چې د مایک ونیسه تا چې کوم جواب ما نه سوال وکړو د دغه سوال زه جواب در کوم تا به ورته ویلې چې ته کښېنه ما سره ته په ما باندې ثبوت کا چې ما څوک وجلی دي یا زما د فیملی بیکګراونډ وګوره چې زما ژوند څنګه تېر شوی زما علاقه کې تپوس وکړه زما کلي علاقه کې تپوس وکړه د مایک دغه له واسطه نه ورسره ټچینګ نه و چې تاسو ورته مایک ټارګېټ کړی دی که نه ګوره د مایک خو دا مایک هغه سره لاس کې نه وي نو ما پسې راتلی شو یو خو د هغې ضد دا ما وکړو چې ما ځان ته پرېښوستو صحیح ده شانه راغو سلام دعا مې ورسره وکړه خبرې اترې مې ورسره وکړې یعنې کوم حال یو ویډیو والا چینل والا راځي را دي شیار یو دي راځي زما ورونه دي زه یې ښه قدر عزت کوم او چې غلط سوال دغه کوي نو بیا خو به زه دغه کوم جواب به ورکوم پاتې شوه د روزګار او د خاندان خبره مو شکر دی مومندان یو په هره خبره اتره پوهېږو دا خو فیسبوک پاڼه ده وایرل کېدو دپاره خلک څه نه وایي خو زه یم چې داسې یو ویډیو شي چې هر سړی پرې ښه کمنټ وکړي غلط
کمنټونه کې غلط کمنټ ماته ښکاري لکه چې 104 ته به مې ونیسي او دغه حساب به ماته به راځي. خپل پښتنو له په اخره کې څه میسج ورکړي؟ زما ټولو پښتنو ته دا پیغام دی چې دا مایک کم سړی استعمالي او ښه استعمالي هغه سړي سره مرسته هم کوئ. بل پښتنو ته هم چې په خپلو بچو باندې نظر ساتئ چې مطلب د منشیاتو طرف نه اخوا وي، یو کالج کې وي، یو سکول کې وي، سبق وي، څه ته جوړ شي او جاب باندې ولګي. نن سبا ماحول وګوره، پلار به چې کوم دی د زوی نه خبر نه وي، خو زوی به بار هر رنګه کیسې کتارې کوي، ګولۍ به هم نه ډانس اچي، یو ډرامه سټارټ ده. د پښتنو بچي نن سبا تباه و آباد، ډېر کمتره خلک به وي چې هغه به خپل بچو باندې ډېر خیال کوي، سبقونه به وایي، د روزګار غم به ورله کوي. او که نه یو سړي دا سوچ وي چې یاره زما جایداد ډېر دی، زه کار مار نه کوم، بس نشې تماشې دې کوم، مطلب که نه لوفري دې کوم، نو دا د هغه غلط مایند دی. هغه ډېر مالدار یې هغه په کار دي چې روزګار وکړي، هغه ټیم یې تېرېږي. نو چې پښتانه چېرته وي الله دې خوشحاله او آباد ساتي. پښتنو ته دا وایم چې د یو بل سپورټ کوئ. مهرباني. دغه نننی پروګرام زموږ چې تاسو وکتو واورېدو، زموږ سره په ننني پروګرام کې میلمه زیارت ګل لاله و. چېرته چې مو یې ښاد خوشحاله او آباد اوسئ. د بل پروګرام پورې خپل رور کاشف لور کې اجازت د لوی الله په امان.